ایمیاکون د نړۍ تر ټولو یخه سیمه، چیرته چې د تودوخې ټیټه درجه انتر -1.2 رسېدلی. راځئ له موږ سره یوې داسې سیمې ته په مجازي ډول سفر وکړئ، کومې سیمې چې د یخنۍ اتلوالې سیمې په نامه شهرت موندلی. هغه سیمه چې د تودوخې د ټیټې درجې له وجې دلته ځینې ترمامترې هم د ډېرې یخنۍ له وجې چوي. د دغه سیمې خلک کورونه د نورې نړۍ په څېر نه جوړوي. دلته د یخ د مقاومت لپاره باید کور له لرګیو، پولادو او دې ته ورته نورو مقاومت لرونکو شیانو څخه جوړ شي، تر څو د یخ په وړاندې مقاومت ولري. د دغې سیمې خلک د روزمره زندګي تېرولو لپاره د کبانو او نورو حیواناتو په ښکار کولو او د هغوی د پوستکو په پیرلو باندې خپل ژوند ته ادامه ورکوي. دغې سیمې ته یوه الهي ډالۍ د اندي ګریکا سیند دی، کوم چې د ایمیاکون خلک ترې د کبانو په نیولو کې او د خپل ژوند په تېرولو کې ترې استفاده کوي. دا سیند نه تنها یوه ډالۍ ده، بلکې یوه زرینه ډالۍ ده، کوم سیند چې د ژمي په یخه هوا کې هم نه یخ کېږي او دغه سیمې خلک ترې په ژمي کې د خپل ژوند پر مخ بیانو کې ترې استفاده کوي. په دغه سیمه کې که تاسو کبان نیسئ، لومړی خو باید هغه وسایل د کبانو نیولو او د ځان د تودولو ولرئ. که په دغه سیمه کې مو یو ماهی له سیند څخه راپورته کړ، نو په 20 ثانیو کې دا یخ کېږي، خو که 15 دقیقې ووتلې، دغه کب به لکه ښیښه داسې یخ شي. د دغې سیمې نه د سفر کولو لپاره تاسو اړ یاستئ تر څو تر اوړي انتظار وکړئ، ځکه که دلته موټر راشي نو په څو ساعتونو کې به د انجن څرخونه لکه تیږه کلک شي. خو ولې بیا هم که سفر کوئ نو اړتیا ده چې په موټر کې اضافه بخارۍ ولرئ. خو د تګ پر مهال مو که کوچنۍ ستونزه هم وکړله نو د یو لویې غمیزې سره به مخامخ شئ. په دغه سیمه کې که موټر ساتئ، اړتیا ده چې موټر د ورځې څو ساعته یا څو دقیقې چالان پرېږدئ او یا دغه ګراجونه په منظمه توګه ګرم کړئ تر څو موټر مو یخ ونه وهي. په دې سیمه کې که تاسې هڅه کوئ چې اوبه تر کورونو او تشنابونو په پایپونو کې ورسوئ، نو دا هڅه به مو ناکامه وي، ځکه دلته هر څه کنګل کېږي. خو ولې د دې سیمې اوسېدونکي د دې لپاره چې دغه ستونزه یې حل شي، پایپونه په 1 کیبلونو باندې ګرموي. خو که په کوم پایپ کې ستونزه رامنځته شوه، تاسو اړ یاستئ تر څو تر اوړي انتظار وکړئ. د دې سیمې د انسانانو په څېر حیوانات هم د یخ په وړاندې مقاومت لري او خواړه‌کښ دي. دغه حیوانات هم په طبیعت کې په دې سړه هوا کې خپل ژوند په عادي ډول پر مخ وړي او د خوراک لپاره دوی د یخ لاندې کنګل شوي واښه خوري. دلته خلک پیشني او ماډرن کالي نه اغوندي. دلته یوازې خلک دا هڅه کوي تر څو داسې کالي واغوندي تر څو ګرم واوسي او یخ یې ونه وهي. د دې سیمې ماشومان بیا ځانګړې حوصله لري او چې یخ تر -50 درجو نه وي رسېدلی، دوی خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. خو ولې ښوونځي ته د تګ پر مهال باید ماشوم یوازې نه وي
او ماشوم باید ښوونځي ته د تګ پر مهال باید ساده او عادي جامې وانه غوندي، بلکې داسې جامې واغوندي چې د یخ په وړاندې مقاومت ولري. کله چې د تودوخې درجه تر -50 پورې رسیږي، نو ماشومان نور ښوونځیو ته نه ځي. او دلته ماشومان بیا په یخ او واورو کې یو بل سره لوبې کوي. پلارونه اندېښمن نه دي چې ماشومان به یې مرض ونیسي، بلکې دغه یوه داسې سیمه ده چې دلته وایرس هم ژوند نشي کولی. دغه سیمه له 400 څخه تر 500 پورې نفوس لري. او دغې سیمې د نړۍ تر ټولو یخې سیمې اتلولۍ د ځان په نوم کړې ده چې په نړۍ کې یې بل ساری نشته. دغه سیمه د انټارکټیکا لویې وچې څخه هم سړه سیمه ده، چیرته چې په پوره یوه لویه وچه کې هیڅ انسان ژوند نه کوي.